دا غونډه په ابیزوبۍ کې شوې. دې کې د چرچ اف لیټر سینټس مشران هم شامل شوي. د دغه چرچ یو مشر غړي ډیوه ته ویلي معاشره کې د امن او ورورولۍ دپاره د مذهب مثبت تشهیر ډېر مهم کردار لوبوي. I think when we consider the different nationalities زه ګڼم چې کله په بېلابېلو قومونو کې د توپیر خبره کیږي نو دوی کې ډېر څیزونه یو شان هم وي. ټولنه کې موږ له پکار دي چې د قومیت نه بلکې د انسانیت په بنیاد د مینې، زغم او ورورولۍ خبره خوره کړو. شیخ نهیان بن مبارک النهیان د ابیزوبۍ واکمنې کورنۍ یو غړي او وفاقي وزیر دې غونډه کې د مشر میلمه په توګه ګډون کړی. د خپل وینا په مهال یې ویلي د 25 کاله نه کم عمر کل د متحده عرب امارات د نیمې نه زیاته آبادي ده نو د هلکانو سره د جینکو په ګډه کار د ننني وخت ضرورت دی. عرب اماراتو کې ښځې با اختیاره دي او په خاصه توګه زموږ د ځوانانو دپاره مهمه ده چې په دې جدید دور کې د ښځو د بدلیدونکو کردارونو سره عادت شي. د دې نه بغیر پرمختګ ډیر ګران دی. امارات سکالرز ریسرچ سنټر د دې غونډې کوربتوب کړی او چیرمین یې ویلي معاشره کې د زغم په اړه غونډه کې 200 ریسرچ پاڼې رامخته کړې شوي. 100 سکالرانو پکې وینا کړې. United Arab Emirates, I believe that it is a good role model. متحده عرب امارات د یو رول ماډل په توګه کار کوي او زه وایم د شخړو د حل لپاره خبرو اترو نه ښه کومه بله لار نشته. د سعودي عرب یو سړنکار ډیوه ته ویلي معاشره کې د امن او اتحاد په هکله مهم کردار د حکومت وي که سیاسي وي او که بادشاهي. Government should be an empire. که موږ غواړو ټولنه کې زغم عام شي نو مهم کردار د حکومت دی. حکومت ته د یو منځګړي په توګه کار پکار دی چې د سیاسي وابستګۍ او ذاتي خواهشات پکې نه وي او څوک چې د رسنیو استعمال د تفریق دپاره کوي نو مخنیوی ضروري دی. دې غونډې ته د یو ای د پیتوا کونسل مشر وینا کړې. نړۍ کې د امن دپاره خبرې اترې او زغم ډېر مهم کردار لري. ننني وخت کې ډېر چیلنجونه دي لکه جګړې، کچالې، پراخه وباګانې او قحطونه. نو د دې حل لپاره د قومونو ترمنځ که زغم نه وي نړۍ ته به خطر سیوا کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوه، یو ای.